سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. 4 کسان په تخار کې د ماین ایښودنې په تور ونیول شول. د تخار د امنیه قومندان په وینا دغه کسان چې یو ماین یې په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای کړی و غوښتل یې په رستاق ولسوالۍ کې یو ترهګریز برید ترسره کړي، خو تر هغې مخکې نن سهار د یادې ولسوالۍ په سنګلاخ سیمه کې نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو یو شمېر تبلیغاتي پاڼې هم ترلاسه شوي دي. د فاریاب د پښتونکوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د مالیې راټولونې نومول شوی مسؤل د پولیسو له لوري ونیول شو. دغه کس چې غلام یحیی نومیږي تېره ورځ د فاریاب مرکز ته تللی و، خو نن سهار په میمنې ښار کې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا له یاد کسه یوه وسله هم ترلاسه شوې ده. په بلخ کې د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین د ښارونو د غیر پلاني پراختیا، د نفوسو وده او د اقلیم بدلون په هیواد کې د هوا د ککړتیا د زیاتوالي لامل بولي. دوی تېره ورځ د بلخ په مرکز کې په یوې راټولېدنه کې وویل دغې ادارې د هوا د ککړتیا له ډېروالي د مخنیوي په موخه په څو ولایتونو کې د هوا سنجولو دستګاوې لګولې دي. د دې ادارې مسؤلین دا مني چې افغانستان د چاپیریال ساتنې له اړخه په نړۍ کې یو له اغېزمنونکو هیوادونو دی او همداراز لوړې ودانۍ او له بې کیفیته سون توکو ګټنه پر چاپیریال ناوړه اغېز کوي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین زیاتوي دغه کس چې محمد آصف نومیده تېره ورځ په چهلګزي سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د نوموړي لخوا یو ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال وچاودېد. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې د نوموړي یو بل ملګری هم وژل شوی دی. او د بغلان پولیسو د سرو زرو د 2 جعلکارانو له نیولو خبر ورکړ. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه کسان چې جعلي سره زر یې له بلخه بغلان ته لیږدول او پر خلکو یې خرڅول بالاخره تېره ورځ د پلخمري ښار د لومړۍ امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې نیول شوي دي. ویل کېږي له نیول شویو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. کسایی هستند که یا مالای جعلی را در ولایت بغلان آوردن و بازارها با فروش هستند. شما می‌بینید که سلاحی هست که روی از این سلاح کار میشه، زیر از این آیین به خاطر از این وزن از این زیاد شود میره با فروش میرسانند که تقریبا چند انگشتر هم با فروش رسید 300,000 روپیه به توسط حوزه اول امنیتی یا دستگیر شدند.